چاله قرضه ورکول قرض حسنه د هغې فضیلت او په هغه لږ سهولت راوستل د دې څه فضیلت دی. دویم قرضداري ته د شریعت حکم څه دی. او دریم نمبر د قرض نه د خلاصېدو دپاره یوه دعا چې د پیغمبر علیه صلات وسلام د خولې مبارکې ده هغه به ذکر کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. قال النبي صلی الله علیه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم مطل الغني ظلم. نن دې سبق کې به موږ درې خبرې کوو د قرضو متعلق. اول نمبر چې چاله قرضه ورکول قرض حسنه د هغې فضیلت او په هغه لږ سهولت راوستل د دې څه فضیلت دی. دویم قرضداري ته د شریعت حکم څه دی. او دریم نمبر د قرض نه د خلاصېدو دپاره یوه دعا چې د پیغمبر علیه صلات وسلام د خولې مبارکې ده هغه به ذکر کوو. دا درې خبرې. اول نمبر شریعت کې د انسان دا ژوند چې دی د دې باندې چې کله نظر واچولی شي نو دا یو سماجي او معاشرتي او د یو بل سره د روادارۍ او د همدردۍ د هغې نه ډک دی. کله کله په یو انسان باندې کمزوري راشي، حالات پې راشي او پریشانیانې پې راشي، مصیبتونه پې راشي، نو دی محتاج یې په دغه وخت کې د بل کس نه د امداد طلب کولو. نو خلک په خپل کلي کې، په خپل عزیز ولۍ کې، په خپله ورورولۍ کې د چا نه د قرض مطالبه وکړي. نو په شریعت کې حکم یو دی قرض ورکوونکي ته هم دا دی چې ته د خپل رور مسلمان سره ښېګړه وکړه او قرض ورله ورکړه. د دې فضیلت دا ده چې حدیث شریف کې راځي څوک چې چاله قرض حسنه ورکړي هره ورځ د ده په اعمالنامه کې د دغې پیسو امره د صدقې ثواب باقاعده لیکلی کېږي. او دا هم حدیث شریف کې راځي که تا چاله قرض ورکړی دی او هغه کمزوری دی، ضعیف دی او د هغه وس نه کېږي، تا په هغه باندې اساني راوستله، سهولت دې پرې راوستو، قرض دې ورته ټول پرېښودو یا دې ورته کم پرېښودو، نیم دې ورته پرېښودو، څه دې پکې ورته پاتې کړل، نو الله جل جلاله به په ده باندې په دنیا او په آخرت کې اساني او سهولت راولي. دا خو حکم دی چې څوک قرض ورکوونکی هغه ته. اوس چا چې قرض اخیستلی دی هغه ته څه حکم دی؟ نو یو خو دا چې چا قرض اخیستی دی او د ده سره اسباب مهیا شي او د ده سره د قرض ورکولو څه پیسې او رقم یي او دی دا قرضه نه واپس کوي، نو حدیث کې راځي مطل الغني ظلم. ټال مټول کول د دې مالداره قرضداري چې دی پردی قرض ورکولی شي او نه یې ورکوي، دی ظالم دی او ظلم به د قیامت په ورځ باندې هغه د تیارو په شکل کې. یو. دویم پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي په ترمذي شریف کې حدیث دی چې نفس المؤمن معلقة بدینه حتی یقضى عنه. د مسلمان روح چې دی دا بني تړلی شوی وي په خپله قرضه کې تر څو پورې چې د ده نه دا قرضه ادا کړلی شوي نه چې دی دا خپله قرضه ادا کړي، نو د ده طرف نه چې دا قرضه ادا کړلی شي نو هله به د ده روح خپل مقام ته او جنت ته وررسیږي. خو که چېرته دا قرضه د ده طرف نه د ده په مال کې وارثانو نه ده ادا کړې نو دی خپل مقام او مرتبې د جنت ته نشي وررسېدی. دویم د دې دومره اهتمام به پیغمبر علیه السلام کوو چې پردی حق به تاسو نه اخلئ، قرضې به نه اخلئ، چې نبي علیه صلات وسلام ته یو سړی راوستی شو وفات شوی او چې په ده باندې جنازه وکړي، نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل صلوا علی صاحبکم فان علیه دینا. تاسو په دې خپل ملګري باندې جنازه وکئ، په دې ملګري باندې ستاسو قرضه ده قرضه. نو ابو قتاده رضی الله تعالی عنه هغه وفرمیل هو علیه، دا قرضه په ما باندې نه زه ذمہوار یم. خو پیغمبر علیه صلات وسلام ته عرض وکړو چې تاسو به جنازه وکئ چې ستاسو د جنازې د هغې د خیر نه محرومه نشي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو قتاده رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل چې بالوفای، یعنې ته د قرض ورکولو د هغې واده کې دا قرض به ته ورکې؟ قال بالوفا، هغه چې او زه واده کوم دا قرضه به زه ورکمه. نو بیا فصلی علیه نبي علیه صلات وسلام په هغه باندې هله مونځ د جنازې دا وکړو. دغه رنګې پیغمبر علیه صلات وسلام ته بل یو کس راغی او دا عرض یې وکړو د الله پیغمبره که زه جهاد له لاړ شم او زه شهید شم ما ته به الله تعالی ټول ګناهونه معاف کړي. نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل ټول ګناهونه به راته معاف شي، ټول به راته معاف شي، ټول به راته معاف شي. دی لاړو روان شو چې زه لاړم جهاد له. نو چې کله ووتو بار ته نبي علیه صلات وسلام وفرمیل دا سړی ما ته واپس کړي. چې کله دی واپس شو نو چې اوس راته جبرائیل علیه السلام راغی او ده ته ووایه چې الا الدین، مګر قرضه راته نه معاف کوي.
پردی قرضه تا ته په دې باندې نه مواب کېږي که ته شهید هم شوې او خپل روح او خپل جان هغه د الله دپاره قرباني کو بیا درته هم په دې باندې پردی حق هغه نه مواب کېږي نو د دې نه دې موږ عبرت واخلو چې پیغمبر علیه السلام څومره سخت تاکید کړی دی چې یو سړی د قرضې ورکولو صلاحیت لري او بیا هم پردی قرضه هغه نه ورکوي او ټال مټول کوي نن او سبا کوي او خلک پسې تنګوي او نن سبا د قرض ورکولو نه یو مصیبت جوړ شوی دی چې چاله د قرض ورکو نو بس خبره هغه بیا ته پسې ګرځه نن بشي او سبا بشي او در به کم پیدا بشي او ته زمونږ رورې خفه کېږي ولې بیا بشي په دې چل باندې دا ټول وخت هغه تیری او د قرض ورکولو مصیبت جوړ شوی دی نو موږ د پردی قرضې ورکو بل په دې کې موږ غټه غلطي دا کوو چې موږ قرضه چاله ورکو خپل رور ملګری عزیز خپلوان دا راشي او موږ قرضه اخلي هلکه مال یو 10,000 روپۍ راکړه 10,000 روپۍ به ورته ورکړې دا تپوس دی هم نه کوي چې زه به یې کله تاله در واپس کوم او نه دا قرض ورکوونکي ورته د شرمه وایي چې لکه ته به دا پیسې کله راکړې د شریعت اصول دا دي چې تاسو کله هم داسې قرض معامله کوئ دا تاسو لیکئ او د دې وخت مقرر کوئ نو که دا وخت مقرر شي چې میاشت بعد 2 میاشتې بعد 3 میاشتې بعد به ستا قرضه هغه تاله در کومه نو چې کله هغه وخت راورسي نو د دوانو سره به دا فکر یو به زما قرضه او ماته په دې تاریخ میلاو شي بل سره به فکر چې زه به فلاني تاریخ باندې دا قرضه دا به ورکومه یو خو وخت متعین کول غواړي او بل په موږ خلکو کې غټه غلطي هغه دا ده چې یو خپل وان یا خپل خپلولۍ کې یا یو ملګری د سړي نه هغه قرضه والي نو کلونه کلونه یې وشي او دی قرضه ورکوي نه ورته د شرمه غږ نه کوي او که چېرته غږ وته مړه څه کلی خو مې نه دی پرېښودی او مړه څه زه ولږې مړ شوې ته یوازې جدې ته ناسې دا ستا حق نه دی چې ته درته دا خبره وکړي ستا سره یې ښه کړلي ته د خو بدله هغه په بدو باندې مه ورکوه د هغه قرض واپس که که نه الله جل جلاله به کسد سره د دې نه په جومات کې ناسې تلاوت کې ذکرونه کې په تبلیغ کې وخت لګې علم دې کړی دی قاري یې چې څه نیکۍ دی ټولې در پکې دي خو پردی حق دې نیولی دی پردی حق نه ورکې نو ته جنت ته تلل ملل نشته پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ستا نفس بند دی تر څو پورې چې دا پردی حق هغه ستانه ورکړلی شوی نه وي دې کې یوه خبره بیا دا ده خو اوس یو داسې قرضدار دی چې هغه انتهایي بېوسه بېدسه دی او د دغه بېوسۍ او بېدسۍ په حالت کې مړ شو بیا به څه کېږي بیا روایتو کې راځي چې الله جل جلاله به د قیامت په ورځ د ده د قرض خوا چا چې وله قرض ورکړی دی به رضا کي او دی به معاف کړي ځکه هغه مجبوره دی د هغه سره هېڅ شی هغه نه پیدا شوی چې د ده قرضه یې ورکړي بل هم دا روایتو کې راځي چې کم سړی قرضه والي او د ده نیت دی چې دا قرضه زه واپس ورکومه الله جل جلاله د ده د قرضې اسباب مهیا کوي او دغه قرضه د ده نه ادا کیږي خو چې نیت یې دا چې نه یې ورکومه نو چېرته هم دا اسباب نه مهیا کیږي او نه ورته اسباب هغه برابریږي بس کومه دعا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلي ده چې په چا باندې قرضی او دا دعا دی وایي الله جل جلاله به د قرضې د ختمولو بندوبست هغه به وفرمایي دعا دا ده اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلك عمن سواك چې دا دعا ډیره ډیره وایي الله جل جلاله به د قرضې بندوبست وکړي الله تعالی دې موږ د پردي حقوقو نه وساتي الله تعالی دې موږ د قرضو د بوجونو نه هم وساتي او الله تعالی دې موږ د خلکو د محتاجۍ نه هم وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين